پوه کوئ. زموږ د خلک زموږ د پښتانه په دې باب کې ډېر کوته دي، سخت کوته دي. دا غم ورسره نه وي چې د ده په کور کې دا کومه ښځه چې د ده سره ده د دې څه عقیده ده، ده د الله په باره کې څه سوچ ساتي، د الله په باره کې د دې څه نظریه ده، ده د پیغمبر په باره کې څه وایي. آیا د پیغمبر پیژني او که نه؟ آیا د اسلام ارکان پیژني او که نه؟ آیا د په عقیده کې توحید پیژني او که نه؟ شرک پیژني او که نه؟ زما دا بچي د دوی عقیده څنګه ده، د دوی د الله په باره کې څه نظریه ده، دوی د پیغمبر په باره کې څه وایي؟ نه، ده تپوس نه کوي. ډېره لویه کوتاهي ده په دې باب کې. او حقیقي مینه د بچو سره او د ښځې سره او د مور پلار سره هغه دا ده چې ته هغوی ته دین وښیې، عقیده ورته وښیې چې الله یې د جهنم د اور نه بچ کړي. دا اصل محبت دی د بچي سره. دا محبت نه دی چې ته په دې کوشش کړي چې زما بچی اعلی تعلیم وکړي چې سبا له دې د ایسي لاندې نه ایسي. ښه په دنیا کې کېناست یو څو کاله د ایسي لاندې او یو څو کاله ورسره مالوم دی، بنګلم ده، دبدبم ده، ګاډی هم دی او هر څه دي، شهرت دي، بیا هغه همیشه ژوند به څه کوي؟ د هغې ورته تا څه کولي دي، څه دي کړي دي؟ نه دي ښځې دپاره خیرخواهي وکړه، نه دي د مور پلار دپاره خیرخواهي ولټول، نه دي د بچو سره خیرخواهي. خیرخواهي د دې ټولو سره دا ده چې ته دوی کوشش وکړې هغه څه ورته وښیې چې د هغې د لاسه الله دوی بچ کړي د څه نه؟ د جهنم نه. دا بنیادي مسایل دي. په خپلو کورونو کې وښایې، خپلو بچو ته، ښځو ته، مور پلار ته. مور پلار سره کښېنه یوه ورځ، مشرانو سره کښېنه، بابا خفه نه شي او پلاره خفه نه شي، مور خفه نه شي، خو هسې کښېنو، د یو بل نه به تپوسونه وکړو، یو بل به پوه کړو او داسې ورته ووایه که زه غلط یم تاسو ما پوه کړئ. خو د توحید څه ته وایي تاسو پېژنئ وایه. آیا دا جایز دي تعویض غاړې ته اچول؟ آیا د باباګانو له تله، د درګاهونو له تله، د دربارونو له تله دا په اسلام کې شته؟ آیا د پیري مریدي په اسلام کې شته؟ او په دې طریقې سره ته هغوی سره خبرې شروع کړي او ورننوځي په دې موضوع کې چې دوی خو معلوم کړي که نه چې دوی څه عقیده ده. نو که څه پکې غلطي، که څه پکې غلطي ته اصلاح وکړي. زما خواته یو پیر یو انډین ناغی یو ځای کې زما اردو کې درس و. درس بعد ما پسې راکړه، ما ته وایي چې دا مشرک چې مړ شي الله یې نه بخي؟ مې نه یې بخي. دا قرآن کې دي ان الله لا یغفر ان یشرک به. بالکل یې نه بخي، بالکل یې نه بخي. که ډېر ښه کارونه یې کړي نه یې بخي. او پای کې ښکلی مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ډېره منډه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وهلې ده او ډېر ولاړ، انجام بیا هم جهنم دی، ځکه چې عقیده د توحید نه وه. نو هغه په ژړا شو، سمې وژړل، سمې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي. وایي ما د لاسه کومه سي چې له مسله ستاسې ده، وایي زما مور پلار په دواړه په دې شرک باندې مړه دي، بلکل د هغوی اخره خاتمه په دې باندې شوې ده. زه ته یې خبر یم دې خبرې اخري وخته پورې ساوتو پورې د هغوی دغه عقیده وه چې دا قبرونه والا د الله سره شریکان دي، دوی هم دا کارونه کولی شي، دوی هم دا کولی شي، دوی هم دا کولی شي، قبرونو ته سجده، قبرونو طوافونه، وایي دا عقیدې د هغوی وي. که نو اوس څه کړي؟ هغوی لاړو د دنیا نه. نو ډېر ښه ستا د خپل مور پلار سره دا دي، د خپلو بچو سره، د خپلو ښځو سره چې ته د هغوی د عقیدې تپوس وکړې او دا مسلې ورته وکړې.